مننه جناب خلیفه صاحب. د کاروبارونو په اړه که راته ووایاست، په دغه سرایونو کې چې کاروبارونه کېږي د وچې میوې په سرایونو کې، د بادامو کاروبار، د کشمشو، د کشتو، د دغه کاروبارونو څخه مو کله هم نظارت کړی دی؟ تر ډېره پورې په تېرو کې به دا مشکلات ول چې په ناپوهۍ کې به د سود معاملات واقع کېدل. ستوري صاحب موږ په دې کې ډېر پوره کوشش کړی دی. د ټولو سرایونو چې کوم مالکان یا دارکن سرایداران او په سرای کې چې کوم څوک وي چې د بیه او شرا کوي، دا مو ټول لیدلي دي. له هغو سره مو غونډې کړي دي، له هغو سره مجلسونه کړي دي، هغو ته مو دا بیې واضح کړې ده چې دغه رقم بیه کول ناروا ده، دا رقم ته روا ده، او دا رقم د دغه په څنګ کې چې دا کوم دا بیه په سود باندې ده، نو دغه مو ورته بیان کړی ده. د سود دغه مو ښوولي دي، جزونه مو ښوولي دي. سود ډېر جزونه لري، مثال ډېر داسې یو دغه نه ده، دا ډېر اجزاوې لري. دا ټول ورته بیان کړي دي. دوم قدم کې دا ورسره کړي دي چې له غدر څخه باید ځان وساتي. ډېر په دغه میوو کې په دغه شیانو کې ته خپله معلومېږي. ډېر خلک ورباندې پوه نه وي، خو یو غدر کې روان وي. هغه غدر دا وي چې په تاله کې هم غدر روان وي، او دا رقم میوه کې پر سر یو میوه لاندې بله میوه، دا رقم په ښکاره توګه باندې تاسو تعقیب کړي وي. پر سر وچې میوه یې لاندې لنده میوه وي، نو دغه مشکلات ډېر وي. نو د دغو هم پوره کوشش کړی ده. اوس ته راولاړ بازار ته ورشه، د نږدې به په دا چوک باندې انار خرڅېږي، یو کریټ انار راواخ، پر سر یې دونه غټ غټ انار وایښت دي، خو بالاخره لاندې بیا ټول اچنې پراته دي. دی تا په دغه خطا کوي چې مثال دغه رقم دا خو دوکه ده، دا خو ناروا ده. نو دا خو نور چې مثال دا کاټونه دا که څنګه چې غټ انار ښکاره ورته ایښي دي، ټول په دغه نامه باندې خرڅوي. دا نو ډېر ښه شی دی، دونه غټ انار دي، او پای کې دا رقم ته څه موجود چې هغه د خوراک نه وي. دغه رقم ته هر څه دا رقم ته راواخلم چې پر سر باندې ښه شی پروت، لاندې خراب. نو موږ خلکو ته دا وایو، توصیه مو هم دا ده، ورته ویلي مو هم دا دي چې کومې پیسې ګټئ هغه په داسې طریقه سره وګټئ چې په آخرت کې بیا د خدای په نزد باندې مسؤل نه یاست. الله تعالی تاسو بیا د سوال جواب نه ورکړي. او که تاسو راولاړ ته پیسې په دې طریقه وګټئ چې هغه بیا ستاسو اولادونو، لمسیانو، کړوسیانو ته پاته وي، خوراک په هغه ځینې کوي، مثال اثرات په هغه کې کوي، مثال شرکچې په هغه کې کوي، په حساب کتاب الله تعالی تاسو سره کوي، تا په دې ناروا طریقه ورته راګټلې وي. په دې کې ډېر کوشش پکار ده. په څنګ کې به یوه خبره ده، د ترازوګانو دا وکړو، تاسو به لیدلي پردي بوتلانې له خاورو به کړي، والله اعلم چې دا به نفا وي، کیلو به وي، نیم کیلو به وي، څنګه به وي. د خدای زور بوتلانې سره ایښي، د غیر ډبرې سره ایښي. اوس دا څه معلومه ده ورباندې نشته، نسته لیک نسته. نو دا ټول باید د اجتناب او پرهیزو کې دا شیان لرې کړي. په دا ستا به ته به ښه مسلمان یې، ته به ښه سړی یې. دا بوتل یې درته ایښی، دا به یقیني کیلو به وي، یقیني به نیم کیلو وي، خو زما اطمینان نه ورباندې راځي. نو باید چې داسې سړی باندې سودا وکړي چې پوخ کاڼی وي، مثال هغه مروج کاڼی، هغه په شریعت کې برابر کاڼی، هغه سپېڅلی کاڼی سړی کړي. دغه لیټران په ښار کې چې دا د تیلو لیټران دي، که دا بیلرانو څخه راغورځېدلي کړوپ شوي، یا یې هم قصدي کړوپ کړي. خو که ما څه پوښتنه ځینې کوي وایي دا باد کړوپ کړی دی. په هر صورت هر چا چې کړوپ کړی دی، که هر څه کړوپ کړی دی، ولې هغه تر هغه خپلې اندازې ډېری وختونه هغه لیټران هم کم. که دې خبره وکړو، موږ خو څه وخت مخکې داسې واورېدو چې دا کوم لیټران چې دغه شوي دي، دا معلوم شوي دي، دا مطلق کې د لیټر جوړ په جوړ کې کموالی شته. صحیح. د لیټر جوړ چې څومره صلاحیت ته کومو تیل لري، یا ته پر ما باندې په کوم نامه خرڅوې، دا یو لیټر در کوم، هغه لیټر په خپله سویه نه ده جوړ. دا یوه ستونزه ده. دومره ستونزه ده که تاسې لګو دا لیټر چوپ شي، دا لیټر کوږ شي، دا دغسې مثال کټ شي، بل څه باندې وشي، دا خو یو خیانت ده. ځکه زه خو تا څخه پوره لیټر غواړم، او سره د پاکاژه ځای کې بیا دغونه تیل نه ځایېږي. څه له تیل داسې دغه شی د ګورېواري شی دی چې لږ لیټر وکړي، ډېر 0.0 تیل وي، 50.0 تیل ورباندې کمېږي، او ته له ما څخه د پوره لیټر بیه اخلي. نو دا به څومره د افسوس خبره وي چې له ما څخه د پوره لیټر بیه اخلي، او ځان دې بیا حلالې بولي، او ما په دغه باندې خطا کوي، په کاژو، په چوپ، په مات، په بل مې خطا کوي. دا ډېر ناروا کار. ستاسو محتسبین حضرات کله هم ښار ته یا هم کله بازار ته د دې دپاره راوځي تر څو پرې هټیوال دوکانداران په دې باندې مامور کړي چې ولاړ شي جومات، ولاړ شي مساجدو ته په ځانګړي ډول د جمعې په ورځ؟ زموږ محتسبین حضرات چې هغه تاسو ته معلوم دي، تاسو یې وینئ، تاسو یې څارئ، تاسو یې ګورئ چې په ټول بازار کې ګرځي. په ټول بازار کې دوکان په دوکان، که کوکه ده، که دوکان ده، که ریړۍ ده، ټول ته درېږي. هغه که جمعې کې غیر جمعې دی، کوشش کوي چې د خلکو منځو ته آماده کړي. او خصوصا بیا د جمعې په منځ کې به تاسو ټول محتسبین وینئ چې خلکو توصیه کوي چې فلاله فکاکه ورته وایي چې دا دوکانونه بند کړئ، دا دوکانونه پرېږدئ، دا باید د شرع ټیم نه ده، راسته د خدای کور ته مسجد ته راسئ، دا خپل لمونځونه په جماعت سره ادا کړئ. نو بس که په جمعې وي، که په جمعه باندې وي، دا مکمل ترتیب زموږ روان انشاءالله.